هاي قدرمانو دوستانو ستړي مشئ زه غوټۍ یم پرون مې په دې فیسبوک پاڼه کې د شنو غنمو عکسونه پورته کړل نو ځینو دوستانو په کمنټونو کې راڅخه پوښتنه کړې وه چې زه به له دغو غنمو څخه څه خواړه جوړوم او سمنک به ترې جوړوم په دې ویډیو کې غواړم دغې پوښتنې ته ځواب ورکړم زه په دې پوهیږم چې په افغانستان کې خلک د نوروز یعنې د نوی کال د رارسېدو په وخت کې د سمنک د جوړونې دود لري او په چین کې د سمنک د جوړونې تاریخ او دود هم شته خو ځکه چې اوس زه په ښار کې اوسېږم او دومره زیات غنم نه لرم نو زه په خپله سمنک نه جوړوم او په مستقیمه توګه یې په دوکان کې اخلم خو زه له غنمو څخه دغه شان د غنمو شربت جوړوم ټولو ته معلومه ده چې تازه غنم د نورو سبزیو په پرتله ډېر غني ویټامینونه او غذایي مواد لري نو د دغه شان د غنمو شربت څښل د روغتیا د ساتلو لپاره ګټور دي او مثلا د وینو د لږوالي ناروغۍ په تداوي کې هم لور لري عموما خلک سهار له خوبه پاڅېږي لومړی دغه شان د غنمو شربت څښي او بیا وروسته سباناري خوري نو دغه شان شربت څنګه جوړېږي زه به تاسو ته وښیم ښه لومړی تازه غنم لو کوم او بیا یې میده کوم ورپسې میده شوی غنم او څښاک اوبه په جوسر کې اچوم او د پایل بټن کلیک کوم څو لس ثانیې وروسته د غنمو شیره تیاره شي خو خوند یې ښه نه وي نو موږ باید په خپله خوښه پکې شات او بوره اچولی شو اوس زه دغه شربت څښم ځکه چې پکې شات اچول شوی نو ښه خوند کوي نوشیجان ستاسو له پاملرنې څخه ډېره مننه سوکاله او خوشحاله اوسئ